اوس د دې نه بعد تذکره د موسی علیه السلام. په بني اسرائیلو کې لوی نبی او پیغمبر هغه موسی علیه السلام دی. ولې؟ ځکه چې اکثر انبیا چې په بني اسرائیلو کې راغلي دي نو هغوی دې دپاره راغلي دي چې هم دقه تورات او د موسی علیه السلام د داود مخکې بوځي. نو ځکه په دوی کې مشهور پیغمبر هغه موسی علیه السلام دی. واذكر في الكتاب موسى او یاد که په دې کتاب کې موسی علیه السلام انه كان مخلصا یقینا هو هغه غوره کړی شوی وكان رسولا نبيا هو رسول نبی. موسی علیه السلام انبیاو کې چې ټول نه زیاده تذکره د چا په قرآن کې شوې ده هغه موسی علیه السلام ټول نه زیاده تذکره ده شوې. ها الله وی انه کان مخلصا هغه وغوره کړی شوی. ادي دا معنی دی چې هغه مخلص اخلاص پکې نو ځکه وغوره کړی شوی الله غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره. ولې غوره کړی؟ اخلاص پکې وکړه. چې مخلص نه وي هغه مخلص نه وي. مخلص زبر په لام باندې زبر دی، مخلص کې لام لاندې زیر. انه کان مخلصا هغه غوره کړی شوی الله غوره کړه او هغه رسول نبی رسول مو نبی مو. منګه مخکې فرق ذکر کړه په دې باندې یو وخت کې ډېره تفصیلي خبره مو کړې چې رسول او نبی کې څه فرق دی. علماو ډېر فرقونه ذکر کړي دي خو چې کوم زړه ته پرېوځي او مشهور دی او د اکثرو علماو دغه رایه ده رسول هغه چاته ویلی کېږي چې ده ته داسې وحي وشي او داسې کتاب ورته ورکړی شي او یو نوی شریعت ورته ورکړی شي چې هغه زړو ته نه او ده ته ووایي چې دا خلکو ته رسوه. نبي هغه چاته ویلی کېږي نبي چې ده ته وحي کېږي او ده ته دا ویلی کېږي چې ستا نه مخکې چې کوم رسول دی هغه چې کوم کتاب راوړی یا هغه ته چې کوم کتاب میلاو شوی او هغه ته چې کوم وحي راغلی هغه به ته خلکو ته بیانوي. نو دا نبي دی. نو مسله اوس داسې شوه هر رسول نبي دی او هر نبي رسول نه دی. پوه شوې ده؟ نبي رسول نه او هر رسول نبي دی. نو ځکه یې دلته وایي چې وکان رسولا نبیا وناديناه من جانب الطور الأيمن او آواز کړی و موږ هغه ته د ښی طرف د تور غرنه وقربناه نجیا او نږدې کړی و موږ هغه رازدار. الله وی موږ ورته غږ کړی و الله ورسره خبرې کړي او دا د شرف او عزت دی چې الله رب العزت د ده سره برای راست خبرې کړي په خپله یې ورسره کړي دي. موسی علیه السلام ته ځکه کلیم الله ویلی کېږي هغه پیغمبر چې الله به ورسره خبرې کولې. نو دې ځای کې اشاره هغه قصې ته ده چې کله هغه د مدین نه واپس را روان او بیبي ورسره او دا قصه به انشاءالله راشي په خپل ځای کې تفصیلا. نو د نه لارو بېدرکه شوه او جمع یې مو یو ځای کې اور ولیدو رڼا یې ولیده یاره وي زه هم دا کس اور دی نو یو سکروټه به تیم راوړم او که دغه کس ته لار معلومه وي نو ما ته به لار ووایي. فلما اتاها نودي یا موسی الله وایي چې کله د هغه ځای ته راورسېدو آواز ورته وشو چې ای موسی انی انا ربک زه ستا رب یم. طور سینا نو طور سینا باندې د غر په ښی طرف وي الله وی موږ سره خبرې کړي. دا ښی طرف د چا و؟ که د غر
دلته څه وایي ونادیناه من جانب الطور الایمن وی موږ آواز کړی و هغه ته د ښی طرف د تور غر نه نو دا ښی طرف د تور غر مراد دی که د موسی علیه السلام ښی طرف ولې ته وضاحت وکړې زما داسې ملګری په کار ځم چې خبره وکړي او بیا وضاحت هم وکړي تا ځکه وایي غر لکه موسی علیه السلام ته اوس ومې چې موسی علیه السلام د ښي طرف دلیل څه وجه وجه څه ده بارک الله فیک دی جواب وضاحت یې اورېده د غر ښی او ګس نه وي ښی او ګس د انسان وي نو موږ چې کله م وایو تاسو ټول به غلطه وایي موږ چې کله م وایو چې د غر ښی طرف د علاقې ښی طرف د لارې ښی طرف د هغه موږ په خپل اعتبار سره وایو دلته ښی طرف زما دی نو موسی علیه السلام چې ولاړو د هغه چې کوم ښی طرف و د تور غر کومه برخه چې د هغه ښی طرف ته راتله د هغه ځای نه دته اواز شوی اوس یې پوره شو نه د دغه ځای نه هغه الله وایي ما ورسره خبرې کړې وې وقربناه نجیه او دی ما ګرځولی و رازدار ووهبنا له من رحمتنا او ورکړی و موږ دته د رحمت خپلنا اخاه هارون نبیا ورور د هارون علیه السلام نبی الله به ډېر رحمتونه کړي خو دلته یو رحمت ذکر کړو هغه څه دی چې د ده د ورور یې د ده ملګری وګرځوو هارون علیه السلام او دا مطالبه ده کړې وه حالانکه ګوره په هغه ټیم کې هارون علیه السلام په مصر کې و دی چې کله د مدین نه واپس را روان و او قصه به راشي سورة القصص کې انشاءالله نو دا وحي چې کله راله و الله د سره خبرې وکړي نو دا الله ته ووایي چې الله واخي هارون او زما غرور هارون افصح مني لسانه هغه زما نه په خبرو کې ډېر فصیح دی او بلیغ دی خبرې د هغه زما دي نه موازیه فارسله معي رد ان يصدقني نو ما سره ورېږه نو زما ملګری به هم شي او زما تصدیق به هم کوي او کله چې تا سره په خبره کې ملګری وي نو سړی بیا ډېر ډاډلی وي نو الله رب العزت والا هغه ارمان پوره کو او هغه ورور ته د ده نبوت میلاو شو هارون علیه السلام چې هغه د ده نه په عمر کې مشر واذكر في الكتاب إسماعيل او یاد که په دې کتاب کې اسماعیل علیه السلام انه كان صادق الوعد یقینا وغه رښتینی وعدې والا وكان رسولا نبیا او هغه رسول نبی او د اسماعیل علیه السلام تذکیره شو ګوره د ابراهیم علیه السلام څو زامن دي دوه اسماعیل او اسحاق بني اسرائیل چې څومره دي د اسحاق علیه السلام په نسب کې راځي او د بني اسرائیلو چې څومره انبیا دي د ټول د اسحاق علیه السلام په نسب کې راځي اسماعیل علیه السلام د ده په نسب کې صرف یو پیغمبر دی هغه رسول صلی الله علیه وسلم وروسته بیا د عرب د ده نه زیات شوي کله چې قبیله راله د عربو جرهم قبیله قصه خو تاسو اورېدلې او دی او د ده مور د کعبې سره خوا کې وو که هلته اوسېدو نو د جرهم قبیله راله او دا د یمن قبیله وه قحطان او دغه سلسله دا مشهوره قبیله ده د عربو نو دوی رالو دغه ځای کې دیره شو او دوی ته یې موږ به دلته یو ځای کې چې اوبه دي دوی ته یې تاسو به یېږي په شرط د دې چې په اوبو باندې به دعوه نه کوئ د زمزم د کوې ورته یادوم
هلته اسماعیل علیه السلام د دوی سره پاتې شو، دوی نه واده مو د دې نه بعد اسماعیل علیه السلام بیا د دوی سره دغه عربي ژبه یې زده کړه او هغه ژوند یې دوی سره تیر کړو. نو وروسته چې بیا د اسماعیل علیه السلام څومره نسل راغلی هغه ټول په عربو کې راغلی نو ځکه دته ویل کېږي ابو العرب یا اصل العرب، د عربو اصل. د ده نه بیا وروسته د عرب مخکې نور هم خور شوی دی او په هغو کې بیا څوک پیدا شوی دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. واذکر فی الکتاب اسماعیل، د دې یو صفت دا بیان شو چې دی په وعدو کې ډېر رښتینی و، په وعدو کې ډېر رښتینی. ښه دا د ټولو انبیاو صفت نه و؟ ستاسو څه خیال دی ټولو به و که نه به و؟ نو ده پورې خاص ولې ذکر کېږي؟ اخو صحیح ده، نو دی پې ولې ذکر کېږي خاص؟ الله داسې ونه وایي چې موسی علیه السلام وعدو کې رښتینی و، هغه هم په ټیم تللی و د الله خواله کوی تور ته. کله ناکله انسان په یو صفت باندې مشهور شي، لکه دوه درې کسان دي چې هغه درې واړو کې یو شان صفت دی، خو دا یو بیا په دوی کې په دغه صفت سره مشهور شوی دی. نو د هغې به دا مطلب نه چې د نورو کې نشتی. لکه زه بله مثال درکړم دنیوي ښه وبې پوه شي. لس کسان دي تجارت کوي، تاجران دي او ښه تاجران دي، ښه رښتیني، ښه تکړه، خو یو پکې مشهور دی. نو خلک هغه یادوي، هغه پلانې هغه تاجر یادوي، نورو سره دا نه وایي. نو دا مطلب دی چې نور تاجران نه دي، خو هغوی په دې مشهور شوي نه دي. ده کې دا صفت ډېر مشهور شوی. کې سهل بن سعد رضی الله عنه یو د هغه نه یو اثر نقل شوی د امام طبري راوړی دی چې اسماعیل علیه السلام یو ورځ د یو کس سره لوز کړی چې پلاني ځای کې به میلاویږو. نو هلته چې اسماعیل علیه السلام لاړ هغه ځای ته، د هغه سړي نه دا خبره هېره شوې وه چې ما داسې لوز کړی د اسماعیل علیه السلام سره. نو شپې یې ورته هلته تېره کړې وه. سهار بیا کس ته رایاد شوي دي، هغه رامنډې والي چې راغی دی ورته هلته ناست و. ورته یې خفه نه شي انی نسید ما نه هېر شوي. نو اسماعیل علیه السلام ورته ویې صحیح ده، خو زه هم د دې ځای نه خوځېدم نه، ځکه چې ما یې اوس به راشي اوس به راشي، یو سړي سره مې لوز کړی دی. نو دا صفت د هغه ډېر مشهور و. هسې زړه ته غټ سوال دلته یو راځي، ستا زړه ته راغی که نه؟ وکان رسولا نبی، و هغه رسول او نبی. ما تیر شوي دوره کې دې وضاحت کړه، دی خو نبي و، یعنې د ده نه مخکې رسول څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام رسول دی، هغه ته صحیفې راغلي وي، الله هغه ته صحیفې رالیږلي وي. دی خو نبي و، ده ته رسول څنګه وي الله چې رسول مو او نبي مو؟ دلیل به دی چې کومه خبره موږ بیان کو په هغه ټیم موږ یاده کړو، وروسته کیسه ختمه. جواب د دې دا دی چې الله رب العزت بیا څه وخت بعد دی د جرهم قبیلې دپاره رسول ګرځولی. دغه جرهم قبیله نه وه کومه چې راغلې وه او دغه ځای کې آباده شوې وه، دوه سره ژوند تېره و، الله هغوی ته رسول کو. نو دی رسول هم دی او دی نبی هم دی. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، او دب حکم کو خپلوانو ته په منځه او په زکات. وكان عند ربه مرضيا، او دې په نزد رب خپل غوره کړی شوی، غوره کړی شوی او الله ته هم راضي او دی د الله نه راضي. نو دې ځای کې صفت ذکر شو چې ده به خپلو خپلوانو ته د څه وي؟ د منځه او د زکات به ورته وي. بل ورځ موږ دا خبره وکړه چې دا مونځ کول او زکات ورکول دا پخوانو امتونو کې
کیدای شي طریقه زمونږ او د هغوی بدله وي لږه، خو نور د مونځ د هغوی مو زمونږ هم دی زکات او د دوه هغه غټ عبادات دي چې هغوی ته هم تاکید کېږي موږ ته هم کېږي. یو مالي عبادت دی او بل بدني عبادت دی. بدن به هم د الله دپاره استعمالوي مونځ چې ته کې، نو مال به هم ورکوې د الله دپاره، دغه هم د الله حق دی. ده به امر کو بچو ته. اوس نږدې ما دا خبره ذکر کړه چې په خپلو خپلوانو باندې که یو سړی میني او د هغوی خیرخواهي کوي، نو هغوی ته به د دین وي. سورة طه کې به راشي الله پیغمبر ته وایي وامر اهلک بالصلاة، او د خپلو خپلوانو ته د مانځه وایه، واصطبر علیها، او په دې صبر کوه. دا ټکي ورسره ولې الله وایي، دا خبره ورسره ولې وکړي چې په دې صبر کوه؟ ځکه دا کار ګران کار دی. ګران په دې دی چې څوک دا ګارنټي تاله نشي درکولی چې ستا ټول خپلوان به ستا دا خبره مني. ډېر مشران خپلو کشرانو ته د مونځ د اودس د سړیتوب د ښو اخلاقو د ښې ناستې پاستې ورته وایي، او په هغو کې څوک مني او څوک یې نه مني. چې نه مني او ته ورسره بیا هم لګیا او په طریقې پوه کوې، دا صبر غواړي. لکه اوس که زه تا نه تپوس وکړم او ته ما نه وکړې چې زه به څو پورې بچو ته د هغوی خیرخواهي به کوم، هغوی ته به نصیحت کوم د مرګه پورې. د بچو خیرخواهي به موږ کوم وخته پورې کوو؟ نو دا به صبر نه غواړي. او بله ده چې د قیامته پورې د زموږ دا بچي خو به واړه واړه نه وي، چې دا به د 5-6 کالې اوه اتو ته به له ګزار ورکوې، تا نه به یېرېږي. او دوی به یو وخت داسې راشي چې دا به بیا زلمي شي، بیا به په تا داسې وخت راشي چې ستا به هډوکي هم کمزوري شي او خبره کې به دې بیا که زور پاتې نه شي. نو صبر غواړي، ځکه چې هر وخت په زور کې نه یې، بل هر وخت چې دی هغه ستا خبره نه مني، به کله به مني کله به نه مني. نو د بچو تربیت، د خپلوانو تربیت د قرآن په رڼا کې د صبر غواړي، دا غټه سینه غواړي. دا د 2-3 ورځو قصه نه ده، ځکه زه اکثر د ملګرو ته وایم، کور کې هم زه وایم، خپل کور کې هم وایم چې دا د وړو دا تربیت چې دی دا داسې ګپ شپ نه دی، دا غټه سینه غواړي. ځکه دا 2 ورځو قصه نه ده، نن خو موږ ښه چغې وو او سبا به پسې شوباړې روان وو، د ملا دا تیر به وله مات، خو بیا هم قصه نه ختمېږي. نو دا پراخه سینه غواړي، دا حکمت غواړي، دا صبر غواړي. نو ده به خپل کور والا ته او خپلوانو ته د مانځه او د سوي معنی د نورو عبادتونو به ورته نه وي، دا به ورته خصوصي. داسې نه چې نن سبا خو مولیان ډېر شوي دي که نه، ځان ته کیمرې کېدي، هغه یو راوتی ځان ته یې کیمرې ښودي، کله وایي پولیس حیرات نشته او کله وایي پلانې شی نشته او پلانې شی نشته. اوس سړی به سبا له ځان ته کیمرې ښودي به چې نور عبادتونه نشتي، شریعت کې صرف 2 عبادتونه دي. کم مونځ او زکات. مولوي صاحب دلیل څه دی؟ دلیل دا دی اسماعیل علیه السلام صرف 2 یاد کړي دي، 2. دی نه دي ویلي چې روجې نیسئ، دی نه دي ویلي چې جهاد کوئ، دی نه دي ویلي چې رښتیا وایئ، دی نه دي ویلي، دی نه دي مخامخ چې ورته کم ناسي کم علمه جاهلان او پښتنو کې اوس اله حق پرست ملا را پیدا شو. د اوس یې پورې خو موږ په ګمراهۍ کې دا خو نن موږ ته پته ولګېده چې دا عبادتونه نشته، صرف 2 دي. او که څوک تا ګمراه کول غواړي که نه، دا مې تاسې یو نمونه پیش کړه. که اوس یو کم علمه سړي ته یو کس دا شبهه ور واچوي او د سره علم نه چې وګوره عبادتونه صرف 2 دي، مونځ او زکات، نور نشته. دا د مولیانو د ځان نه جوړ کړي. غریب به داسې ولاړې ګوري به چې اوس دته څه نو وایي چې مولوي صاحب دلیل دا دی. نو ګوره د کوم طرف نه ورله راغی او ګمراه یې نو ډېر احتیاط کوئ، ډېر احتیاط کوئ، د هر چا خبره به نه اورئ. او چې د چا خبره د له مخې له رام شي په سړه سینه هغې کې به سوچ کې، بیا به د علماو نه تپوس کې چې دا خبره څنګه ده، دې باندې دلیل شتې نشتې، هغې نه بعد به یې فیصله کړي. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي.
واذكر في الكتاب إدريس او یاد که بدی کتاب کی ادریس علیہ السلام انه كان صديقا نبيا يقينا وغرشتنا نبي ورفعناه مكانا عليا اوچت کړو من یا اوچت کړو من غلرا مرتبه اوچتا ها ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام مخکې دی که نوح علیہ السلام ها اوس ما ته پته ولګېده ادریس علیہ السلام د آدم نه بعد دی او د نوح علیہ السلام نه مخکې دا مسله کې ستاسو نه اورېدلې بلکې د ادریس او د نوح علیه السلام په منځ کې وي 1000 کاله او د ادریس علیه السلام قصه د آدم علیه السلام سره چې هغه کله چې ورته الله هغه بچي وښود یو پکې پړقېدو چې د عمر به دومره نو تاسو هغه قصه نه ده اورېدلې آدم ثانی ورته په دې وایي چې طوفان سره ټول خلک ختم شي نو ادریس علیه السلام خو 1000 کاله مخکې مړلی ادریس علیه السلام خو 1000 کاله مخکې مړلی نو نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختو د هغه زامن د هغه سره و ټول خلک ختم شي نو بیا د انسانان د کوم ځای نه خواره شو خو د هغه د زامنو نه خواره شو که نو آدم ثاني ورته په دې وایي چې د انسانانو دویم پلار نو دا چې سیرت سړی مطالعه کې وورو انشاءالله زموږ اراده دی که الله ژوند راکړو د دې انبیاو سیرت به داسې سلسلهوار شروع کړو او ادریس چې دی دی د بني اسرائیلو په انبیاو کې نه دی ګورې ولې ځکه چې دی د نوح علیه السلام نه مخکې او دی درزي و نو ادریس علیه السلام به څه کو درزیتوب به یې کو او دا اولنی انسان دی د ځمکې په دې مخ چې د کپړې نه لباس جوړ کړی و اغوستی دی دې نه مخکې به خلکو سرمنې استعمالولې د هغې نه مخکې به خلکو سرمنې استعمالول بلکې بعضو تاریخونو کې داسې راځي چې دا انسانانو ته طور طریقه اول پر ده ورښولې و چې کور خلک داسې آبادوي او داسې په چت جوړوي او په هغې کې بیا اوسېږي او د هغې دیوالي او داسې او دغه د ده ښولي او اولنی کس چې په قلم باندې لیکل کړي دي هغه ادریس علیه السلام دی اولنی کس چې په قلم باندې لیکل کړي دي هغه څوک دی هغه ادریس علیه السلام دی او اولنی کس دی چې د ناب ټول دا قصې راویستې ده چې دا ناب ټول چې داسې کېدي نو داسې به شي دې سره بیا دا دومره شو دا کم شو دا زیات شو دا ټول تفصیل ده ښولی دی نو په قرآن کې دوه پیرې تذکره راغلی ده یو دلته دویم و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین الله رب العزت وایي چې ده له ما اوچت مقام ورکړه ورفعناه مکانا علیا بعض علما وایي د دې مطلب دا دی چې الله رب العزت دی اوچت کړی دی اسمان ته ژوندي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام خو دا مرجوح تفسیر دی راجح دا دی چې دلته مراد مقام او شان دی چې الله وایي ما دی اوچت کړی و یعنې ډېره اوچته مرتبه مې وله ورکړې وه ډېر اوچت مقام مې وله ورکړی په دنیا کې او په آخرت کې أولئك الذين أنعم الله عليهم دا کسان دي چې احسان کړی دی الله په دوی باندې څوک یې دی د انبیا من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریة آدم
د بچو د آدم علیه السلام نه دي. ټول د آدم علیه السلام په بچو کې دي که نه. وممن حملنا مع نوح، او د هغه چا نه چې سواره کړي وو موږ د نوح علیه السلام سره. د نوح علیه السلام نه بعد چې بیا کوم پیغمبران راغلي دي نو هغه بیا د نوح علیه السلام په نسب کې دي. او نه مې دا واقع تاسو اورېدلې ده که نه؟ ما خو ذکر کوله نه، او نه یې ته اوس ذکر کوم. په بله موقع به انشاءالله بیا ذکر کړو. یا تاسو یې ولټوئ بیا ما ته بیان کړئ چې قصه دا وه. قصه خیر تاسو معلومات وکړئ بیا به ما ته ووایئ. صحیح ده چې هغې چې عمر یې وله ورکو نو خو ما تاسو ته ووایي که چې معلومات به وکړئ بیا به ما ته ووایئ. ها کوم ځای کې موږ روان دا منځ کې د مشارکات چې دي کې نقصان دی چې لږ یو څو منټه د سړي کته به راکوي. او نوح علیه السلام نه بعد چې کوم پیغمبران راغلي دي نو هغه بیا د چا په بچو کې دي؟ هغه بیا د نوح علیه السلام په بچو کې دي. ها ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، او د بچو د ابراهیم او د یعقوب علیه السلام نو. اسرائیل لقب د یعقوب علیه السلام دی، معنی ده بنده د الله، لکه جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، د ټولو دا معنی ده بنده د الله. وممن هدینا واجتبینا، او دا هغه خلکو نه چې هدایت ورته کړی و موږ او غوره کړي و موږ. الله دوی ته نیغه لار هم ښولې وه او الله دوی غوره کړي و د نبوت دپاره، د رسالت دپاره. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن، هر کله چې به لوستلی کیدو په دوی باندې آیتونه د رحمان، خروا سجدا وبکیا، نو پریوتل به سجده کوونکي او جړه کوونکي. دا د مؤمنانو شان چې کله د دوی په مخ کې د رحمان آیتونه تلاوت کیږي نو دوی جاړي او دوی په سجدو پریوځي. دا خبره به انشاءالله روانو آیتونو کې به هم راځي، تاسو به ځای په ځای واورئ. یخرون للاذقان سجدا، الله وی دوی را پریوځي سجده کوونکي. سورة الانفال کې دي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان هغه دي چې کله الله را یاد شي دوی ته، دوی په مخ کې د الله تذکره وشي نو د دوی زړونه ویریږي او ورپېږي. او دغه شان بل ذکر راځي چې د دوی په جسم باندې اوبونه یې ذکر شي. فخلف من بعدهم خلف، نو رالل وروستو د دوی نه ناکاره خلک، اضاعوا الصلاة چې ضایع کو مونځ، واتبعوا الشهوات او روان شو په خواهشاتو پسې، فسوف یلقون غیا، نو زر ده چې مخامخ بشي د سزا د سرکشۍ سره. فخلف من بعدهم خلف، فلام باندې څه شی دی؟ سکون دی. فلام باندې څه شتي که نشتي؟ سکون دی پې، نور حرکت پې نشتي، نه زبر نه زیر نه پیښ. نو ګوره په عربۍ کې دا ټکی په دوو طریقو سره استعمالي، خلف او خلف. فلام باندې زبر چې کله خلف ویلی شي که نه، خلف په عربۍ کې
نو دا هغه اولاد ته ویل کېږي وروستو راتلونکو ته چې هغه ښه خلک او چې خلف ویلی شي نو هغه را روان نسل ته ویل کېږي چې هغه بدعمل او نافرمانه نو دلته خلف وي که خلف خلف ګوره دا بدعملو ته چې د دوی نمونځ هم ضایع شوی دی او دوی د خواهشاتو تابعداري کړې ده که دا څوک دي دا د ټولو انبیاو په امتونو کې شته راجح قول دا دی د ټولو انبیاو په امتونو کې دی چې انبیا اوچت خلک وو الله وایي وروستو پسې داسې خلک هم راغلي دي چې دین ترې ضایع شوی او دا زموږ په دې امت کې هم شته نو دې کې د هر امت هغه افراد او امتونه ټول پکې دننه راغلي اولنی کار چې دوی نه ضایع شوی د هغه مونځ دی نو د مونځ اهتمام هغه د دې ځای نه د منځه مقام او شان موږ ته معلوم شو هر ځای کې تفصیل نشو کولی لږه خبرې به روانې کړو چې څه نه څه موږ سبق وایو دویم دا چې واتبعوا الشهوات خواهشاتو پسې روان شوي دي نو خواهشاتو پسې روان شوي دي نو ځکه خو یې منځونه پرېښودي دي خواهشاتو تابعداري کول چې کله د شریعت خلاف د هغې نه د هغه انسان انجام هغه دغه دی د خواهشاتو تابعداري کله ناکله ګوره خواهشاتو کې هغه څه راځي چې شریعت په هغې څه پابندي نه لګولي هېڅ خبره نه ده ته دغه ټیم کې خواهشات خپل پوره کولی شي خو هغه خواهشات مراد دي دلته چې کوم خواهشات د شریعت خلاف وي خواهشات خو ډېر څه دي نفس خو ډېر څه غواړي چې داسې وکړه دغه وکړه داسې وکړه ته به هر ځای کې خبره نه منې ځکه رسول صلی حدیث کې وایي چې تاسو کې دا وخته پورې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی تر څو چې خواهشات د هغه دین لاندې کړي نه او تابع کړي نه کوم دین چې ما راوړی دی فسوف یلقون غیا دوی به میلاو شي مخامخ به شي غیا سره نو غیا خو یا مطلب دی چې د سرکشۍ سزا او یا بعض مفسرین وی دا په جهنم کې یو کنده ده چې د هغې دا نوم دی الا من تاب وآمن مگر هغه کسان چې توبې وویسته وعمل صالحا وآمن او ایمان راوړو وعمل صالحا او عمل وکړو نیک مهربان رب دی توبې دروازه کولاو ده دا څوک چې بیا بد خلک دي او خواهشاتو کې ورننوتي دي الله وایي که دوی هم توبه وباسي نو الله یې معاف کوي د دې لپاره شرطونه دي ایمان به برابري عمل به نیک فاولئک یدخلون الجنه نو دغه کسان ورننوځي به جنت ته ولا يظلمون شيئا او ظلم بنکیږي په دوی هیڅ ظلم جنات عدن جنتونه د همیشه اوسېدو التي وعد الرحمن عباده بالغیب هغه چې لوځي کړی دی رحمان ذات د بندګانو خپلو سره په غیب باندې یعنې په نالیدلو د بندګانو دغه جنتونه نه دي لیدلي انه کان وعده مأتیا یقینا د وعد د الله راتلونکي یا د وعده د الله پوره کړی شوي لا يسمعون فيها لغوا نباوري په دغه جنت کې پالتو خبرې الا سلاما مگر اوري به سلامونه سلام د الله د طرفنا سلام د ملائکو د طرفنا جنتیان به په یو بل سلام وچي او څنګه چې د نیکانو خلکو مجالس په دنیا کې د پالتو خبرونه او د ګناهونو نه پاک دي دغه شان جنت مجلس هم داسې دی ولهم رزقهم فيها
او دوی لره به رزق د دوی په هغې کې بکرة وعشیه سبا او بیګا. ښه نو په جنت کې خو داسې شپه او ورځ نشته نو څنګه هلته وایي سبا او بیګا؟ نه مطلب دا دی صرف اندازه لکه څنګه چې دنیا کې سهار او ماښام دی یو سړي ته یو شی میلاویږي سهار او ماښام نو همدقه اندازه کې به تا ته په جنت کې رزق میلاویږي. تلک الجنه دا هغه جنت دی التي نورث من عبادنا من كان تقیا چې په میراث کې ورکوو منګه د بندګانو خپلو نه هغه چا ته چې تقواداري. د هغه خلکو دپاره الله وایي ما د جنت تیار کړی دی. من کان تقیا چې هغه تقواداري او تقوا تفصیل هغه په نورو ځایونو کې شوی دی. انشاءالله سبا به د 4 نمبر آیت نه شروع کوو. رب العزت دې دا جنتونه موږ ته او زموږ مشرانو او کشرانو ته هم نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ د خواهشاتو د تابعدارۍ نه وساتي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.